بسم الله الرحمن الرحیم. شاګل ناصر شاه صاحب او نور ټیم چې ورسره دی عمار صاحب ته راغلاست وایي. عمار صاحب ګرد استادان چې ناست دي دا رقم نه دي لکه څلور زیات انګلیش الفابet دا یو. دویمه خبره دا د ناصر شاه صاحب سره ما دا د استادانو څه تجویزونه راکړي وو. زه په هغه اړوند باندې یو د تنخوا وه دا مو ورسره شریک کړه. د ډبل او سنګل شفټ تنخوا کمه دا مو ورسره شریک کړله. د ښوونځي د اړتیا سامانونه د ای سی سی کارډونه پیوار ریجکټ کارډونه دا مو ټول ورسره شریک کړل. دا تاسو ته اطمینان درکوم. یو شی بل د ناصر شاه صاحب ته هلته د کلي په اړوند موږ خبره کوله، خو دلته یو شی ورته وایم چې زموږ شاګردان د 12 صنف یا د 12 کلاس څخه فارغېږي د دوه مستقبل نه دی معلوم دا دغسې پوهنتونه کې دا خصوصا یونیسیار دا خبره کوي یا جانیان دا خبره کوي نړیوال چې افغانان نجونو ته د تعلیم حق نه ورکوي. دا یو شی دا په افتخار هم وایم او په دغه ستاسو مخ ته هم ږدم په پاکستان کې یو 50 سرویس دي. تر اتم نهم لسم یولسم صنف پورې سکولان شته، په چاغي کې شته، په سرخاب کې شته، خو عاید سکولان نه لري. عاید سرانان دي چې د نجونو او هلکانو عاید سران لري. او دویمه خبره دا ده دغه د 12 صنف څخه چې نجونې فارغېږي دا پښتو په کور کې ناست وي. دلته باید یو داسې کار ورته وشي چې دوی دا خپله زده کړه خپل په دغه کیمپ کې پوه شول سر ته ورسوي. او بله خبره دا ده زموږ په تقریبا دا وخت 1500 هلکان په دې سرانانو کې د 12 صنف څخه فارغ دي. 500 لا زیات هلکان د 12 صنف څخه فارغ دي. نو ناصر شاه صاحب موږ تاسو په ډېر درنښت باندې دا هیله کوو چې زموږ د نجونو او هلکانو د مستقبل دپاره باید تاسې کار وکړو. او یوه خبره بله دا ده چې موږ د حکومت پاکستان یونیسیار اړوند کوم خیریه ادارې چې دي که سوسایټي ده که ویست دی که ټیکیپ دی که ایډیو ده چې څه نومان باندې ستا د ټولو مننه کوو چې زموږ د افغان کډوالو سره تقریبا د 40 کالو څخه مسلسل مرسته کړې ده. او خو دغه کومې غوښتنې چې ما درته وویله چې ټیم نشته د دغو فعال کولو کې ستاسو څخه د انسان په حیث د مسلمان په حیث د پښتون په حیث باندې د حل کولو غوښتنه کوو. مننه.